بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننۍ ویډیو د هغه کسانو لپاره دا څوک چې په یو اس ای کې خپل امازون بزنس کول غواړي او یا ال ال سی جوړول غواړي. خو د دې نه مخکې زه تاسو سره یو ډیره ضروري او یو ډیره خطرناکه خبره شیر کوم، او دا داسې خبره ده چې نن سبا په مارکیټ کې ډیره زیاته چلیږي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا په مارکیټ کې ډیر زیات سکیم دی، یعنی ډیرې زیاتې دوکې شروع دي او خلکو ته په مختلف طریقو سره دوکې ورکول کیږي. مطلب د هغوی نه په څه ناسه طریقو سره پیسې لوټ کیږي. سکیم خو ډیر زیات شروع دی، خو په دې کې چې کوم کامن او غټ سکیم دی هغه دی د ال ال سی کریشن، یعنی د فیک ال ال سی کریشن. اکثر به تاسو کتلی چې په فیسبوک باندې او یا د واتس اپ ګروپونو کې داسې کسان ملاویږي چې تاسو ته وایي چې یاره زه به تاسو ته په 200 یا په 300 ډالرو باندې ال ال سی جوړه کړم. نو بیا ډیر هغه کسان چې هغوی ال ال سی جوړول غواړي او په یو اس کې خپل امازون بزنس شروع کول غواړي، چې کله هغوی وګوري چې یاره په 200-300 ډالر باندې په ټیکساس سټیټ کې موږ ته ال ال سی جوړیږي، نو چې کله هغوی ته د کمو پیسو لالچ ورکړلی شي، نو هغوی بغیر د ریسرچ نه او بغیر د سوچ نه په دوی باندې ټرسټ وکړي او ال ال سی پې جوړه کړي. نو چې کله بیا 2-3 ورځې تېرې شي، نو هغوی ته بیا څه فایلز ورکړي چې په هغې کې څه بیسک د کمپنی نیم وي او ای آی ان نمبر وي ورکړي. په دې ټایم کې خو دا ډېر زیات خوشحاله شي چې یاره بس زما ال ال سی خو جوړه شوه. خو د دوی دا خوشحالي بیا په هغه وخت کې په غم سره بدله شي چې کله دوی امازون یا والمارټ دپاره اپلای وکړي. نو په دې ټایم کې دوی ته پته ولګي چې یاره یا خو دا ډاکومنټس چې دي دا فیک دي او یا انکمپلیټ دي، یعنی نامکمله دي، او یا دا ډاکومنټس چې دي دا د بل چا په نوم باندې دي. بس په دې ټایم کې دوی سره د افسوس نه علاوه بل څه نه وي. او دا سکیم داسې ډیرو کسانو سره شوی دی. ما داسې ډیر غریبانان لیدلی دي چې هغوی پیسې د خپلو رشته دارانو نه په قرضو باندې راخیستي دي، او چې کله بیا هغوی سره سکیم شوی دی نو ما بیا د هغوی حالت لیدلی دی. یو خو د هغوی کانفیډنس لیول چې دی هغه بالکل زیرو شوی دی، او بل د هغوی هغه اعتماد چې و هغه ټرسټ چې و هغه بالکل ختم شوی دی. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي چې کله هم تاسو د دې سکیم شکار شوئ، نو یو خو بس تاسو کانفیډنس لیول ختم شي، او بل بس تاسو ټرسټ چې دی هغه به ختم شي، او د ټولو نه خطرناکه خبره چې ده ستاسو وخت چې دی هغه به برباد شي. او تاسو په یاد ساتئ چې کله تاسو ته دا پروسس شروع وي، دا ال ال سی تاسو ته جوړوي دا فیک ډاکومنټس باندې، دې ټایم کې به دا تاسو ته ډېره زبردست ریپلای درکوي او هر ټایم به اویلیبل وي، تاسو ته به ریسپانس درکوي. خو چې کله تاسو هغې ته پیمنټ وکوئ او تاسو ته بیا دا مسلې شروع شي، تاسو ته پته ولګي چې یاره دا ډاکومنټس خو فیک دي، نو بیا یقین وکړه دا کسان چې دي دا به تاسو بلاک کوي. ریسپانس خو لا لرې خبره ده، دا به تاسو بلاک کوي. خو تاسو هیڅ فکر مه کوئ، ځکه د دې هر څه حل او سلوشن موږ راوویستو. ځکه اوس به تاسو سره هیڅوک هم دوکه نه کوي، او تاسو ته به د هر یو سټپ پروف ملاویږي. اوس به تاسو ته بالکل 100% ویریفاید او لیګل ال ال سی د لایف ټایم سپورټ سره ملاویږي. او د ټول نه امپورټنټ خبره دا موږ چې تاسو ته کومه ال ال سی جوړو، الله دې نه کړي که چېرته تاسو ته دا فیل شو چې یاره زموږ دا ډاکومنټس چې دي دا فیک دي، نو موږ به تاسو ته فول ریفنډ هم درکوو، او چې څومره پیمنټ تاسو کړی دی نو د هغې په ډبل به موږ تاسو ته فاین کوو. مطلب د هغې په ډبل به موږ تاسو ته جرمانه درکوو، او دا زموږ تاسو سره وعده ده او دا موږ تاسو ته ګارنټي درکوو. او دا خبره به تاسو ته هر څوک کوي، موږ تاسو ته صرف خبره نه کوو، موږ به انشاءالله دا تاسو ته ډیلیور کوو، او دا به موږ تاسو ته بالکل د پروف سره ثابتو. موږ به تاسو ته صرف ال ال سی نه درکوو، موږ به کوشش کوو چې موږ ستاسو ټرسټ او ستاسو اعتماد وګټو. زموږ ټیم چې دی هغه به د یو اس د لیګل چینل نه به ستاسو ډاکومنټس پروسس کوي، او په هر سټپ باندې به تاسو ګایډ کوو. دا به صرف ال ال سی نه وي، انشاءالله دا به ستاسو د یو کمپلیټ بزنس شروعات وي. خو د دې نه علاوه موږ تاسو ته نور سروسز هم درکولی شو. مطلب که چېرته ستاسو ال ال سی جوړوي او تاسو په یو اس کې خپل بزنس شروع کول غواړئ، او د هغې لپاره ستاسو د یو اس د برانډ اپروول پکار وي، نو انشاءالله موږ تاسو ته د ښه پروفیټ مارجن سره او په کمو پیسو باندې د یو اس ای برانډ اپروول درکولی شو. دغه رنګې موږ سره د یو ای او د کې اس ای ویریفاید یعنی تیار اکاونټس هم شته دی. انشاءالله موږ تاسو ته دغه اکاونټس د 100% ګارنټۍ سره او په کمو پیسو باندې درکولی شو. او دغه رنګه که چېرته تاسو ته د یو ای او د کې اس ای لپاره تیار پروډکټس پکار وي، نو انشاءالله دغه سروسز هم موږ تاسو ته درکولی شو. په نن سبا وخت کې ګارنټي ورکول ډیر زیات مشکل دی، خو موږ تاسو سره د دې 3 سیزونو واده کوو. اولنۍ خبره دا ده چې 100% ریل ډاکومنټس پلس لیګل او پلس ویریفاید، یعنی مطلب موږ به تاسو ته 100% ریل ډاکومنټس درکوو.
هغه بالکل لیګل وي او ویریفاید به وي. دویم موږ تاسو ته لایف ټایم سپورټ درکولی شو او د هر مسلې حل چې دی هغه به تاسو ته میلاوي. او دریم نمبر که چېرته تاسو ته دا فیل شو، که چېرته تاسو ته دا محسوس شو چې یاره زموږ ډاکومنټس زموږ سروسز فیک دي، نو موږ تاسو ته ریفنډ هم درکولی شو او دې سره سره موږ تاسو ته ډبل جرمانه هم درکولی شو. انشاءالله تاسو ته به بالکل ریسک نه وي، تاسو ته به ټرسټ هم میلاویږي او تاسو ته به ریزلټ هم میلاویږي. نو که چېرته تاسو ته هم د دې سروسز ضرورت وي نو د ویډیو په سټارټ کې زما خپل پرسنلی د واتس اپ نمبر دی، تاسو په هغې باندې ما سره کنټیکټ کولی شئ. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.